د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د بهرنیو چارو د وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ به یو پلاوی د روانې میلادي میاشتې په پای کې دوحې ته سفر وکړي او هلته به له امریکایي چارواکو سره پر اړوندو مسایلو خبرې اترې وکړي. ښاغلی بلخي زیاتوي د افغانستان لپاره په دې خبرو کې د بندیزونو او تور لیستونو ختمول، د افغانستان د بانکي زیرمو آزادول او د افغانستان د هوایي حریم پر نقد بحثونه به لومړیتوب ولري. د غلام محمد میمنګي د هنري روزنتون د زده کوونکو په فراغت غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وزیر مولا خیر الله خیرخوا وویل اسلامي امارت ټول هغه قوانین له منځه وړي چې زموږ د پرمختګ مخه نیسي. پکتیا کې د ګردیز ښاروالۍ له لوري د 50 میلیون افغانیو په لګښت د یوه سړک د رغولو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا دغه سړک څه باندې 1 کیلومتره اوږدوالی او 13 متره پلنوالی لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د افغانستان اسلامي امارت په اقتصادي ډګر کې ځان بسیاینې ته د رسیدو په پار د کورنیو تولیداتو له تولید په کور دننه او بهر کې ورته د بازار موندنې او په دې برخه کې له خصوصي سکتور څخه بشپړ ملاتړ کوي. کابل ښاروالۍ وایي د 14مې ناحیې په 23م ګذر کې د کوڅو جوړولو چارې پیل شوې. کورنیو چارو وزارت وایي د 2مې امنیتي حوزې منصوبینو د حرفه‌ایي غلو یوه 8 کسیزه ډله نیولې ده. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ملت ته د دولت د حساب ورکولو پروګرام په لړ کې خپل 1 کلن فعالیتونه او لاسته راوړنې د رسنیو له لارې ملت سره شریکې کړې.